زړې دښمنۍ له وجې 2 کسان په ډزو وژل شوي دي. پولیس وینا تر مخه ډزو په نتیجه کې 3 کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس وینا ده چې خانمایي تاڼې په حدود کې په یو ګاډي باندې ډزې شوي دي چې په نتیجه کې 2 کسان په حق رسېدلي او 3 ژوبل شوي دي. پولیس تر مخه د ډزو دا پیښه د زړې دښمنۍ نتیجه ده. مړه او ژوبل کسان د 400 هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او پولیس د پیښې په حواله پلټنې شروع کړي دي. تر دې دمه پیښه کې ککړ کسانو د گرفتارۍ په حواله اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. 400 کې د سمګلرانو او پولیس ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پولیس وایي چې ډزو کې یوه زنانه سمګلره وژل شوې او یو اهلکار ژوبل شوی دی. پولیس مطابق 400 کې سردریاب چیک پوسټ باندې پولیس اهلکار او پیښور نه راروان یو موټر ته ودرېدو اشاره وکړه، ولې ډرایور ګاډي ودرولو په ځای تېښتو کوشش وکړو. پولیس ملزمانو نیولو لپاره ځای په ځای ناکهبندۍ وکړې. پولیس مطابق پړانګو تاڼې په حدود کې ناکهبندۍ باندې پولیس اهلکارو د ګاډي ودرولو دوباره کوشش وکړو، خو ډرایور ګاډي ودرولو په ځای پولیس وین سره وجنګولو چې پکې یو اهلکار ژوبل شو. پولیس مطابق ملزم په پولیس اهلکارو باندې ډزې هم وکړې. جوابي فایرنګ کې ګاډي کې ناسته یوه زنانه سمګلره روبینه ژوبل شوه چې وروستو یې هسپتال کې ساه ورکړه. پولیس وایي چې ګاډي کې سواره ملزم لایق زاده او ملزمه لایبه هم نیول شوي دي. ګاډي نه تالاشۍ دوران په لوی مقدار کې هیروین، چرس او افیم برآمد شوي دي. پولیس د ملزم لایق زاده او لایبه په ضد تانا سیټي کې FIR درج کړی او تفتیش یې شروع کړی دی. ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخطې روانې دي. افغان ځواکونو وسلوال له منځه وړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. 1:30 بجه شاوخوا سلګونو طالبانو له 3 خواوو په کندوز باندې حمله کړې ده او حمله یې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا دفع شوې ده. دښمن په ډېره ذلیله توګه په هغو سیمو کې ځای نیولی دی چې هلته عام خلک دي. په روغتون کې مریضان یا ناروغان یرغمل کړي دي، دوی روغتون ته دننه شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونه غواړي چې په ډېر محتاط د افغانستان کندوز ښار په مختلفو برخو کې د سکیورټي فورسز او طالب جنګالیو ترمنځ انخطې جاري دي. افغان داخله وزارت بیان تر مخه امنیتي اهلکارو جوابي کاروایۍ پر مهال 34 جنګیالي وژلې هم دي. د افغانستان نه اطلاع راغلې ده کندوز ښار په مختلفو سیمو کې دا مهال د طالب جنګیالو او افغان فورسز ترمنځ انخطې جاري دي. تېره شپه افغان جنګیالو په کندوز ښار مختلفو علاقو باندې برید کړی او په دغه برید کې د سکیورټي اهلکارو ته هم د مرګ ژوبلې اوړېدو اطلاعات دي. د برید په حواله به نور تفصیلات اخلو زموږ نماینده رفیق شیرزاد نه. رفیق شیرزاد، تېره شپه کندوز کې په مختلفو علاقو باندې وسلوالو لوی برید ترسره کړی دی. اطلاعات دا دي چې دا مهال هم انخطې روانې دي. څه معلومات لرئ؟ تازه ترین څه صورتحال دی؟ څومره طالبانو او څومره سکیورټي اهلکارو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده؟ بلې لکه څنګه چې تاسو یادونه تېره شپه ناوخته د 1:30 بجې په شاوخواو کې د کندوز ولایت په یو شمېر د افغان ځواکونو پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله د بریدونه د 4 خواو نه پیل کړي وو چې دې نښتې تر سهاره دوام وکړ. د کندوز یو شمېر سیمې د وسلوالو تر ولقې لاندې هم راغلي وي، خو کندوز ښاریان بیا په مرکزي دولت هم غږ وکړو چې د دغه حالت د کابو کولو دپاره باید ځانګړي ځواکونه راشي او مداخله وکړي. همدا و چې افغان بېلابېل ځانګړي ځواکونه کندوز له داخل شول او د وسلوالو سره یې نښتې پیل کړلې چې اوس هم د کندوز ښار نه بهر په یو شمېر سیمو کې د افغان دولت او وسلوال ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوال طالبان هر وخت ولسي خلک د سپر په شکل استفاده کوي او د دوی نه استفاده کوي. په دغه ځایونو کې نښتې کوي چې ولسي خلک یې نو افغان ځواکونو د ډېر دقت نه کار اخلي چې ولسي خلکو له پکې مرګ ژوبله وانه وړي. افغان ځواکونو د کندوز په بېلابېلو سیمو کې پراخ چانیز عملیات پیل کړي دي. په بېلابېلو ځایونو کې ګزمې هم روانې دي. ولسي خلکو له ډاډ ورکوي چې افغان دولت د دې توانمندي لري چې د کندوز دفاع وکړي. خو بیا چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوالو له په دې کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کندوز ولایت مرکزي روغتون چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی له د کندوز ښار د بېلابېلو سیمو نه
یو څلوېښت ملکي وګړي ټپیان او 3 تنه شهیدان هم راوړل شوي چې په ټپیانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي چې د کندوز ښار کې دا مهال تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې وه نن سهار چې یو شمېر سیمې دوی نیسي، هغه ویډیو کړې هم وه چې بېلابېلو رسنیو هغه نشر هم کړه. خو د کندوز ولایت پولیس چارواکي وایي چې دوی ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري، هیڅکله به کندوز پرې نه دي چې د وسلوالو طالبانو په مرکز بدل شي. رفیق شیرزاد، تقریبا 12 غنټو یا 12 ساعتونو نه زیات وخت شوی دی چې طالبانو برید ترسره کړی دی. څنګه چې تا وویل تا د دم فوجیان تللي دي دغه سیمې ته د طالب جنګیالو مخه نیوله او هغوی له منځه وړو لپاره، آیا نیټو ځواکونه هم په حرکت کې راغلي دي که نه افغان ځواکونه په خپل سر جنګیږي؟ ځینې سرچینې بیا وایي چې د ناټو ځواکونو کومک هم په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو سره شته، خو افغان ځواکونو تایید کړی نه دی. خو هوایي ځواکونه هم د دفاع وزارت سیمې له رسېدلي په وسلوالو طالبانو باندې بریدونه هوایي او زمیني پیل کړي دي او په دغه سیمو کې خلک اوس هم په کورونو کې دي، بازار بند دی، خلک په کورونو کې ایسار شوي دي. د ولسي خلک د مرکزي دولت نه غوښتنه کوي چې څومره زر کېدای شي د حالاتو د کابو کولو لپاره باید مداخله وکړي او دغه حالت کابو کړي. د سیمې خلک د طالبان هم غوښتنه کوي چې دا څه کیسې روانې دي، د یوې خوا نه مذاکرات دي، د بل خوا نه دغسې جنګ له دوی زور ورکړی چې په کندوز کې هیڅ بهرني شتون نه لري. ولې دوی په کندوز باندې بریدونه کوي؟ که افغان سرتیري دي، ولسي خلک دي، دوی ولې دوی وژني؟ دغه حالات ولې دوی کوي؟ د قدرت دپاره باید دوی تیر شي دغه حالاتو نه. رفیق دا هم راته ووایه چې د کندوز کم عام اوسیدونکي دي، عام افغان وګړي دي، آیا هغوی په دغه ښار کې محصور دي که نه راګیر دي که نه هغوی د محفوظ سیمو په لور باندې روان دي کړی شروع کړې ده؟ سهار چې جنګ زور واخیسته یو شمېر خلکو چې دغه د ډزو د اوازونو نه د دوی ماشومانو ویر او ډارو ځینو امن سیمو له انتقال شول، خو روډونه بند وو، د ګاډو مشکلات او ستونزې وو چې چا امکانات لرودل هغوی امن سیمو له تللي دي. نور ټول په خپلو کورونو کې ایسار دي، افغان ځواکونه ګزمې کوي، دوی له اطمینان ورکوي چې ویره او طرحه مه کوئ، هېڅ ستونزه او مشکلات نشته، دغه حالات به ډېر زر دوی کابو کړي. خو خلک اندېښنې لري چې بیا وسلوال طالبان د کندوز ښار په ځینو کورونو کې ځای په ځای نه شي او غټ ناورین د عمل نه شي، نو د مرکزي دولت نه د دغه حالات د کابو کولو غوښتنه کوي او د طالبانو باندې کوي. رفیق مختصر راته دا هم ووایې سرچینې څه وایي چې څومره شمېره ده د طالب جنګیالو؟ تر اوسه دقیق معلومات نشته، نو د کندوز ښار په څلورو خواو نه په سلګونو تعداد کې د افغان ځواکونو چارواکي وایي چې د دوی تعداد سلګونو کسانو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې دوی بریدونه ترسره کړي دي. ډېره مننه رفیق شیرزاد، تاسو موږ له اپډیټس راکول. د افغانستان کندوز ښار په مختلفو برخو کې د افغان فورسز او طالب جنګیالو ترمنځ انخته جاری دی. افغان وزارت داخله دا دعوه کړې ده چې 34 جنګیالي وژلي هم دي. تیره شپه افغان طالبانو کندوز په مختلفو سیمو باندې بریدونه ترسره کړي وو. دا مهال د سکیورټي فورسز او هغوی ترمنځ انخته روانې دي او مقامي خلک هم په خپلو کورونو کې محصور شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دوحه کې مذاکرات په 9 ورځ هم جاری دي چې مقصد یې افغان جنگ بندولو په حواله څه ناڅه فیصلې ته حتمي شکل ورکول دي. د دواړو فریقینو ترمنځ دا مذاکرات د روانې میاشتې په 22مه نیټه شروع شوي، ولې د جمعې په ورځ په دې کې دمه شوې وه. د طالبانو د قطر دفتر ترجمان سهیل شاهین بیان تر مخه دواړو فریقینو د زیارت په ورځ د سهار مانځه پورې مذاکرات کړي، د جمعې په ورځ دمه شوې وه. ذرایع وایي چې افغانستان نه د بهر ملکي فوجانو انخلا په معامله اوس هم د دواړو فریقینو ترمنځ اختلافات موجود دي چې له وجې د مذاکراتو مرحله 9مې ورځ ته غځېدلې ده. 2 ورځې وړاندې صدر ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي چې طالبانو سره مذاکراتو وروسته به هم افغانستان کې د دوی 8600 فوجیان موجود وي. ولې د طالبانو قطر دفتر ترجمان سهیل شاهین د صدر ټرمپ په دې بیان باندې سخت رد عمل ښودلی. ویلي دي چې افغانستان کې د اشتعال د خاتمې پورې امن لوزنامه نشي کېدی.
افغانستان کې د طالبانو په کاروایانو کې یو ځل بیا تیزی راغلی ده. قطر کې د امریکې او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم جاري دي. آیا طالبان د خپل طاقت د لارې امریکې باندې فشار اچوي که نه هغوی خپل جنگ حکمت عملي چې د هغه هم مذاکراتو سره برابر جاري ساتلې ده؟ په دې حواله مونږ رابطه کړې ده زمونږ کنټرولر نیوز وقاص شاه سره. وقاص شاه په خپله هم افغانستان کې پاتې شوی دی، په دغه ټولو حالاتو باندې جوور نظر لري. وقاص شاه، افغانستان کې په داسې مهال چې د امریکې او طالبانو ترمنځ مذاکرات جاري دي او ویل کېږي داسې چې دغه مذاکرات اخري پړاو کې دي او دواړه فریقین چې دي هغې لوزنامې ته هم نږدې شوي دي، کندوز ښار باندې لویه حمله کېږي. څه ګڼئ چې د دې حملې اسباب څه کیدی شي؟ آیا طالبان خپل طاقت ښودل غواړي، فشار اچول غواړي په امریکې او افغان دولت باندې؟ جی بالکل سهیل، څنګه چې تاسو وویل چې یو طرف ته په دغلته کې چې کوم مذاکرات روان دي په دوحه کې بالکل نهایي چې کوم نتیجې دي هغې ته رسېدلي دي او په دا ویل کېدل چې ګنې نن سبا کې به دغه لوزنامه لاسلیک شي. اگر چې په هغې کې لږ غونډه راغلی دی د طالبانو چې کوم سټراټیجي ده نو هغه دغه ده چې دوی نور پریشر اچول غواړي چې کوم نړیوال طاقتونه دي او خپل ځان لپاره په دې کې نور چې کوم هم وایي چې زیات مراعات غواړي په دغه مذاکراتو کې خپل شرایط چې کوم دي نو هغه منول غواړي په دغه خلکو باندې. او چې کومه پیښه شوې ده د کندوز باندې قبضې، نو چونکې دا یو ډېر زیات کوم وګورو دا سمبولیک امپورټنس لري، د دې ډېر زیات سټریټیک امپورټنس دی د دغه کندوز ځکه چې دا واحد لاره چې دا د افغانستان یعنی کابل سنټرل افغانستان او چې کوم نارت دی بدخشان تاخار او دغه نور چې کوم صوبې دي او تاجکستان پورې نه دا د یو لار ده. نو دوی ته دغه یو تاثر ورکول غواړي چې طالبان ډېر زیات قوي دي او که چېرې امریکا دوی سره موافقه چې کوم لاسلیک دی دغه لوزنامه دا نه کوي، نو طالبان کولی شي چې په ټول افغانستان باندې قبضه وکړي. که زه ستاسو دې خبره ته وګورو چې تاسو وایئ چې دوی مورال غورځېدلی دی، مورال د دې ځکه غورځېدلی دی چې د افغانستان کې دغلته کې یو الیکټډ ګورنمنټ دی د اشرف غني په حیثیت په شکل کې، بیا امریکا راځي او دغلته چې کوم نان سټیټ اکټرز دي طالبان دي یا دغه ترهګر دي نو هغوی سره دوی لګیا دي مذاکرات کوي. نو دغه ترهګرو سره یا دغه چې کوم جنګیالي دي طالبان ورته وایي دي سره چې مذاکرات امریکا کوي یو سپر پاور د دنیا نن سبا واحد سپر پاور دی هغه لګیا دي هغوی سره مذاکرات کوي. نو دې سره د کابل رژیم د اشرف غني او د هغه د فورسز مورال به یقینا ډاون کیږي. خو که بل طرف ته موږ وګورو په کال 2015 کې چې کله د مخکې هم په کندوز باندې دغه طالبانو حمله کړې وه، دوی تقریبا 3 میاشتو لپاره دغه قبضه ټینګه کړې وه، خو بیا په اخره کې د افغان ځواکونو دوی باندې بیا بریالي شي چې دغه قبضه هم خلاصه کړې وه. تقریبا 450 طالبان د دې مشران یې نیولي، هغه تر اوسه پر په جیلونو کې دي. نو د اوس چې کوم اهم خبر دا ده نو هغه چې په افغانستان کې چونکې صدارتي انتخابات کېدونکي دي، اشرف غني تر اوسه پورې دا وایي چې دغه په هر صورت کې به دغه انتخابات کوي. بل طرف ته د ټولو نه مهم چې کوم اپوزیشن لیډر دی ډاکټر عبدالله هغه په تېر ورځو کې یو بیان ورکړی که چېرې امن لوزنامه کېږي نو دوی د انتخاباتو نه دستبرداره کېدی شي او دا بیا وروسته لوزنامې نه دوی انتخاباتو ته تللی شي. نو داسې قسمه خبرونه چې کوم راځي کمزوري چې کوم دلیلونه راځي نو دې سره دغه طالبان دغلته چې کوم جنګېږي نو د هغوی چې کوم طاقت دی نو هغې کې اضافه کېږي، هغوی ته شی میلاویږي چې هغوی راشي په نورو ښارونو باندې قبضه وکړي. نو دغه یو صورتحال دی او هغه ډېر زیات خطرناک دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ریجن لپاره او خاص کر پاکستان لپاره، ځکه چې پاکستان چې کوم قبایلي سیمه لګېدلې ده نو دا یو ډېر لوی بارډر دی او که چېرې دغلته په افغانستان کې طالبان یا دغه شان میلیټنټس هغه پیاوړي کېږي نو بیا د دې اثر په پاکستان باندې هم پرېوځي. ډېر خطرناک صورتحال دی. تاسو یقین وکړئ چې په جلال آباد او په خوشه چې کوم سیمې دي ختیځ یا سویل طرف ته نو هلته کې خلک د کورونو نشي راوتې، په کابل کې هم ډېر زیات حالت خراب دي، ډېره زیاته ګرانه به وي چې دغه الیکشن وشي. او هم دغه وجه ده چې مختلف چې کوم کاندیدانو د خلیفت عمر په شکل کې یا نور چې کوم استاد محقق وغیره بیا اوس ډاکټر عبدالله لخوا چې کوم بیان راغلی دی د الیکشن نه وروسته کېدو نو دا ډېر خطرناک دی. دا بذات خود د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانستان کې سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي او ډېره ناممکنه تر ناممکن حده پورې داسې ښکاري چې د انتخابات نشي، موقت اداره راشي 1 کال لپاره یا 2 کال لپاره بیا د هغې وروسته انتخابات وشي. ډېره مننه وقاص شاه، تاسو موږ سره خپل نظر شریکولو.
د افغانستان کابل ښار کې اپریشن دوران انخته کې یو امریکایي فوجي مړ شوی دی. روان کال په افغانستان کې د امریکایي مړه شوي فوجیانو شمیره ورسره 15 ته رسېدلې ده. بهر ملکي خبري ادارې تر مخه د امریکې اتحادیې نیټو میشن لخوا جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې 13 ورځ افغانستان کې د اپریشن دوران په انخته کې یو امریکایي سروس ممبر وژل شوی دی. واشنگټن له طرفه نه دی ویل شوی چې د اپریشن کوم ځای شوی او د اپریشن نوعیت څه و. د نه وړاندې تېره هفته افغانستان کې یو 30 کلن سارجنټ لویس ډي لیوان او 15 کلن سارجنټ جوز ګونزیلا مړ شوي و. واضح دی وی چې روان کال په افغانستان کې د امریکې مړه شوي فوجیانو شمیره 15 ته رسېدلې ده. پنډې ډي ایچ کیو اسپتال کې یو تن پولیس ورده کې ننوتی او ډزې یې کړي دي چې په نتیجه کې 2 کسان په حق رسېدلي دي. پولیس مطابق ملزم د فایرنګ وروستو تیښته کې کامیاب شوی دی. د پنډې پولیس مطابق ډسټرکټ هډ کوارټر اسپتال کې یو تن د پولیس په ورده کې ایمرجنسي یونټ ته ورغلی او ډزې یې کړي دي. د ډزو په نتیجه کې 2 کسان په حق رسېدلي دي د کومو نومونه چې لارسیب او نوید ښودل کیږي. پولیس وایي چې ملزم نوم تحسین دی څوک چې د فایرنګ وروستو تیښته کې کامیاب شوی دی. پولیس مخکې وایي چې مقتول لارسیب 2 ورځې وړاندې د ملزم پلار خلاف مقدمه درج کړې وه. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان فاټا انضمام صحت انصاف کارډ اجرا او قبایلي اضلاع انتخابات د صوبایي حکومت لوی کارنامې بللې دي. وایي چې تیر یو کال دوران موجوده حکومت د بهترین کارکردګۍ مظاهره کړې ده. راتلونکي 4 کاله کې به د صوبې حالت بدل کړو. په دې حواله تفصیل ګورو زاهد وزیر رپورټ کې. د فیډرل حکومت د عمران خان چونکه اوس فیډرل حکومت زموږ د هغه هم یو خواهش او زموږ هم خواهش زه الله تعالی لاک شکرګزار یم چې هغه مرجر په ډېر ښه طریقه منو شو. خیبر نیوز سره خصوصي مرکه کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان دا هم ویل چې قبایلي اضلاع کې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات هم صوبایي حکومت لپاره غټ چیلنج و. الحمدلله صوبایي حکومت په قبایلي اضلاع کې بغیر د مداخلت شفاف انتخابات کولو کې کامیاب شو. د ټولو نه ګران سټپ چې د مرجر هغه الیکشن کول او په وخت باندې کول. تاسو کتل الحمدلله په 25 جولای باندې هغه الیکشن وشو او شفاف الیکشن وشو، پاک الیکشن وشو. موږ پکې انټرفیرنس ونه کو. وزیر اعلی زیاته کړه چې صوبایي حکومت د غریب ولس فلاح بهبود لپاره هم اهم اقدامات پورته کړي چې مثالي صحت انصاف کارډ دی کوم کې چې 10 لک نه زیاتې روپۍ موجود دي. موږ په اول ځل باندې ټول صوبې ته صحت انصاف کارډ چې دی هغه موږ ورته بالکل فری کو. تقریبا 10,20,000 روپۍ ورپاسه په دې خلکو ته فری علاج ملاوي او د پاکستان په هر هسپتال کې به کولی شي. د خیبر پختونخوا په هر هسپتال به کولی شي. هغه پرایویټ دی هغه د ګورنمنټ هاسپټل دی. د محمود خان مطابق راتلونکي 100 ورځو کې به صوبایي حکومت یو کال کارکردګۍ ریپورټ د ډاکومنټري په شکل کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کولی شي. یو هفته بعد 10 ورځې بعد زمونږ به پروګرامي چې د خیبر پختونخوا حکومت په یو کال کې کوم اچیومنټس کړي په یو موږ ډاکومنټري جوړو. باقاعده څنګه چې 100 ډیز پلان باندې یو پروګرام کړو. پرایم منسټر صاحب برازي او هغه به اناګوریټ کوي ان شاء الله. او تاسو ټول میډیا ملګري په کې راغړو هغه ډاکومنټري هم تاسو هر چینل ته ورکو چې تاسو به خلکو ته وښایئ چې موږ په دې یو کال کې څومره اچیومنټس کړي. دا خو هغه میګا اچیومنټس ماته ته بلا شی یو لیست دی بلا دغه او د هغې سره به موږ خپل را روان کال چې کوم دغه دی هدف اوبه موږ خلکو ته ښایو خپل عوام ته چې را روان دي دویم کال کې زموږ دا هدف دی. وزیر اعلی محمود خان د سوات بدو حالاتو ذکر هم وکړو. هغه وویل چې په سختو حالاتو کې یې په خپله مرګ د نږدې نه کتلې. سوات هم اپریشنو، زلزلو او سیلابونو ځپلی. 2-3 آفتونه په موږ باندې ډېر یکدم راغلي. یو میلیټنسي د هغې نه بیا ارتکویک او د هغې نه وروسته بیا د فلډ موږ ډېر زیات خراب کړي او هغه علاقې له توجه ورکول او یو تاریخ هم جوړ شو. کو تاسو ګورئ نو د هر ډیویژن نه یو سی ایم راغلی دی هغه او د مرکن ډیویژن نه زه اولنی سی ایم یم. هلته حالات ډېر زیات سخت وخت تېر شي او سوات کې او زه خپله د هغې ویټنس یم. زما خپله وخت کې زه زما دا دغه دی بیکګراونډ دی چې زه خپله د ګراونډ لیول سړی یم. ناظمې نه ما دا سفر شروع کړی دی 2000 نه ما پالیټکس شروع کړي دي فیلډ کې یم او د هغې نه زه الحمدلله خدای تعالی مهرباني ده دغه لاک دغه دي نو هغې زه نن د سی ایم په حیثیت باندې ناست یم او زه د عمران خان شکرګزار یم چې هغه په ما باندې ټرسټ وکړو. په پارټۍ کې نور خلک هم ول. وزیر اعلی محمود خان د پښتونخوا ولس ته باور ورکړو چې 15 کاله پوره کېدو نه پس به دوی پخپله دا محسوس کړي چې واقعي تحریک انصاف په صحیح معنو کې په صوبه کې بدلون راوستلو کې کامیاب شو. کیمرامین آصف قادری سره زاهد الله خان وزیر، خیبر نیوز، پیښور. حکومت مسئله کشمیر په عالمی سطح پورته کولو لپاره انټرنیشنل ډیپلوماټیک کانفرنس راغوښتو فیصله کړې ده.
کانفرنس के बाद पाकिस्तान के मौजूद सफारतकारान और बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट मदू कवली शी द कॉन्फ्रेंस इनेकाद एहतमाम बा वजारत कानून कवी द कश्मीर मसला पर नड़ीवाल सतह उचतवलु लपारा हुकूमत द इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस रा गुख्तो फैसला करे दा और दे सिलसिला के सेक्रेटरी वजारत कानून ता हिदायत हम जारी करी दी। कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के मौजूद सफारतकारान मदू कवली शी और देन अलावा कश्मीर काज बांधे मुतहरिक बरतानवी और यूरोपी पार्लियामेंट अरकान तबाहम दावत वर्कवली शी द कॉन्फ्रेंस इनेकाद बद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास न वड़ांदी की गई और द कॉन्फ्रेंस इख्तितामी सेशन तबा सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कवी। भारतीय रियासत आसाम के नूरुल असला का मुसलमानानों ता शहरियत न वर्कवलो बांधे द वज़ीर आज़म इमरान खान रद अमल रागले वही दी ची मोदी सरकार लखवा द आसाम मुसलमानानों ता शहरियत न वर्कवलो न दा वाज़ेह शवे दा ची मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानान पर नख कवी। वज़ीर आज़म इमरान खान ट्वीट करे वही दी ची द मोदी सरकार मुसलमानानों खिलाफ सोच दुनिया तख्कार शवे दे। आसाम रियासत के मुसलमानानों ता शहरियत न वर्कवलो न वाज़ेह शवे दा ची द मोदी पॉलिसी द मुसलमानानों खिलाफ था। इमरान खान वही दी ची पर गैर कानूनी तोगा कश्मीर भारत के शामिल अव्वल हम द मोदी पॉलिसी बरखदा। वज़ीर आज़म लिखली दी ची आसाम रियासत मुसलमानानों ता भारतीय शहरियत न वर्कवलो न दुनिया ता पैगाम तले दे ची मोदी सिर्फ मुसलमानान पर नख कवी। मोदी सरकार मुसलमानानों खिलाफ टोल हदूना पार कल भारतीय हुकूमत पर आसाम के द नूरुल असला का मुसलमानानों शहरियत ख़त्म करो द हुकूमत मौक़िफ़ ते दग खलक पर गैर कानूनी तोगा बांग्लादेश न नकल मकानी करे वा द्वीत शहरियत वर्कवलु लपारा बा कार्रवाई अमल के रावस्ती शी। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक भारतीय हुकूमत आसाम खल को मुतालिक द नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन फहरिस्त जारी करे दे फहरिस्त के द नूरुल असला का मुसलमानानों शहरियत न दे वर्कड़े शवे दे सिलसिले की भारतीय हुकूमत मौक़िफ़ खपल करे दे ची दग खलक पर गैर कानूनी तोगा बांग्लादेश नकल मकानी करे वा द्वीत शहरियत वर्कवलु लपारा बा कार्रवाई अमल के रावस्ती शी और द्वीत सलोर मियाश्तों की द अपील हक हासिल दे। 13 काल भारतीय हुकूमत आसाम रियासत तुसीदुन को मुतालिक NRC फहरिस्त जारी करे हुक्म के चे सलवेख्त लका पोरे खल को था भारतीय शहरियत न वर्कड़े शवे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मसले कश्मीर बांधी द अमरीकी उमूर खारिजा कमेटी इजलास डेर गट पर मख्तक गर्जवली दे। शाह महमूद कुरैशी वाई चे टोल नड़े की कश्मीर बांधे बहस शोरो शवे दे कश्मीर द टोलो नलवे खबर और कश्मीरियानों सरा इजहार यकचहती टॉप ट्रेंड जोड़ शवे दे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी यो मरका के वही दी ची कश्मीर मसला बांधे द अमरीकी उमूर खारिजा कमेटी गुंडा अहम सिफारती कामयाबी दा उम्मीद दे चे दग इजलास पर द पाकिस्तान और कश्मीरियान लपारा गठवर साबित शी दे लड़के अमरीका के मेशता पाकिस्तानी कम्यूनिटी हम अहम किरदार लोबवल दे। वज़ीर खारिजा वैनावा चटोले नड़े ता कश्मीरियानों गग रसेदले दे द्रस्त नड़े के कश्मीर सूरत हाल बांधे बहस शोरो शवे दे कश्मीरियानों सरा यवाली सरगंदवना पर सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड जोड़ शवे दे। मतुना और इंतजाम बोर्ड द नवे डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर मारिफी करे दे सिलसिला के राजोड़ शवे दस्तूरे था चेयरमैन PCB वही दी चनवे निज़ाम सरबा लोबगाड़ो कारकर्दगी के तसलसल पैदाशी कजाफी स्टेडियम लाहौर की द PCB नवे डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम मारिफी कवलो दस्तूर तरसर शुआ चिपकी चेयरमैन PCB एहसान मानी मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान और द PCB नोर आला चारवाको गडू नकलो पदे मौका ब्रीफिंग के MD PCB वसीम खान वैनावा चनवे निज़ाम मुताबिक शपाड़स इलाकाई लोबडले बा शपग एसोसिएशन के जामकड़े शुए शपग एसोसिएशन टीमों बाद PCB डोमेस्टिक क्रिकेट सियालों के बरखाखली। वसीम खान वैनावा चनवे निज़ाम सरबा पखवानी लोबगाड़ होता द कोचिंग मौके हम पलास वर्षी और इंतजामी मामलातों के बेहतरी राशि दस्तूरे द चेयरमैन PCB विल चे मल्क के क्रिकेट मयार बेहतर कवल द क्रिकेट बोर्ड लुम्बे तरजीह दा। वज़ीर आज़म इमरान खान द विजन मुताबिक नवे डोमेस्टिक क्रिकेट मारिफी करे शवे दी चे वर सरबा कामी लोबगाड़ो कारकर्दगी के तसलसल पैदाशी।